السلام علیکم قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره په یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې د دې موضوع باره کې موږ نه ډیرو کسانو په کمنټونو کې غوښتنه کړې وه. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ او د دې ویډیو مقصد دا دی چې هغه کوم څیزان چې هغه حرام دي او هغه څیزان چې هغه حلال دي په هغې باندې تاسو پوه شئ. یعنی په دې کې یو مسله دا ده چې خپلې ښځې سره د شا د اړخه کوروالی کول آیا دا حلال دي او که حرام دي. په دې باره کې به تاسو ته ټول تفصیل درکوو. قدرمنو دوستانو، ځینې وخت چې دی انسان په ځان باندې حلال څیز چې دی هغه هم حرام کی. اگر که د شا د اړخه کوروالی کول د اسلام کې د دې اجازت نشته دی او د دې نه بالکل منع فرمایل شوې ده، خو د دې په ځای باندې که یو سړی وغواړي چې هغه خپلې مېرمنې سره کوروالی وکړي نو ښه طریقه دا ده چې هغه د مخې د اړخه خپلې مېرمنې ته راشي. خو که بیا هم د ځینې انسانانو دا زړه کېږي چې هغوی د شا د اړخه، نو په دې کې بیا ګنجایش هم شته دی او ګنجایش دا دی چې د شا د اړخه خپلې مېرمنې مخې ته راتللی شي. نو قدرمنو دوستانو، نن سبا اگر که زیات خلک په دې ګناه کې مبتلا دي، دا حرام کار کوي چې د شا د اړخه خپلې مېرمنې سره ناروا کار کوي. ناروا کار به ورته موږ ځکه ووایو چې دا په اسلام کې حرام دی. اگر که د یو سړي خپله ښځه هم وي خو چې دا کار ورسره کوي نو دا حرام دی. البته که د شا د اړخه تکل کوي او مخې ته راځي نو بیا بالکل د دې گنجایش شته دی. امید لرم چې کومو کسانو کومو ملګرو دې باره کې پوښتنه کړې وه هغوی به په دې هر څه باندې پوه شوي وي. که تاسو پوه شوي یې ضرور سره نظر خپل شریک کړئ. په آینده کې به هم موږ تاسو ته نوي معلومات، نوې ویډیوګانې او نوې خبرونه په وخت در رسوو.